خدای دې د خوار ژوند ورځې شپې چاته هم نه ورښایي دا به څه ژوند وي چې په تن کې زندګي تنګه شي. خدای دې د خوار ژوند ورځې شپې هم چاته نه ورښایي دا به څه ژوند وي چې په تن کې زندګي تنګه شي. زه د حالاتو مسلو په مخه کړی ومه لکه د نور کله په شان زرې زرې له کاره د کور په لورې را روانم سودایي سودایي. ما د وطن د ستونزو حل راوستو سوچ مې کوو چې د یو خوږ ملګري زوی راله په مخه راغی. ما ورته ویل بابا دې اوس زمونږ په لور نه راځي. بابا دې اوس زمونږ په لور نه راځي. د خپل لمبه لمبه حالاتو نه مې هم خبر کړو که زولنۍ د مجبورو زما په پښو کې نه وې ستا د بابا نه به یوې لحظې له نه خوځېدم. هغه ویل چې د بابا خو نن اتمه ورځ ده. په رنځ اخته دی کور ترې پاتې اسپتال کې پروت دی. زما په مخ د حیرانۍ انتها پاتې نشوه. زما د زړه په تار د درد یوه نغمه تېره شوه. ما دعاګانې ورته هم او ګیله هم وکړله. د نیمې لارې نه واپس شوم اسپتال ته لاړم. زما اشنا زما رنځور او زما ښه ملګری په خوب ده و زه یې غلی سر ته کېناستمه. د خوږ اشنا د پاڅېدو په انتظار کې ومه چې ناڅاپي مې یو زلمي باندې نظر پرېوتو. مرګ د خپل ځان سره راښکو ګریوان یې ټول څري وو خو زندګي پرې مهربانه و تر دې یې راوست. زما په خیال چې په دنیا کې نور هیڅ څوک نه و سوا له دې مجبوره ښکلې او نازکې جینۍ چې یو ماشوم په کریکو سر یې هم په غېږه کې و. د پښتنې معاشرې نه ناخبره نه وه خو مجبورو په مخه کړې مخ یې ټول ښکارېدو. زما رګونو کې احساس لکه د اور راخور شو. زه ورنږدې شوم. ما ویل لورې ته ماشوم قلار کړه. څو طبیبان ترې شو راتاو دارو درمل یې ورکړل. د لږ ساعت نه پس زلمی ښه په قلار وده شو. هغه نازکه ګلندامه او ماشومه جینۍ د خپل سړي په خوا کې کېناسته او ویرې کوو. د خپل خاوند عادتونو نه یې سر ټکوو. په ژړاګانو سلګو یې دا ګردان کولو یا د نشې نه خلاص شي یا د خدای په سین لاهو کړه. مونږ ته د خپل کور دوزخ کړی دی په ژوند یې تنګ کړو. د خپل وجود ویښته په ما لکه ازغي محسوس شول. د مشرانو څو خبرې مې زړګي له راغلي. هغوی ویل زلمي د قام او د وطن سرمایه. هغوی ویل چې شاه زلمي خو د وطن مټي وي. د شاه زلمو جذبې وطن لره دوام وربخي. خو صد افسوس چې قصه دلته پوټه ښکارېږي. زما د قام بچي نشې کوي په خوب وده دي. زما د قام مټې معذوره دي قوت نه لري. زما د قام بچي د خپلو خویندو خیال نه ساتي. د خپلو ښځو عصمتونه په خپل لاس وبایلي. زما د قام زلمي د حق غوښتنه نه پیژني. ما د وطن بدقسمتۍ باندې بیا بیا وژړل. د شاه زلمو په سر بلا ذموارۍ پرتې وې خو د دې قام وګړي اوس هم بې پروا دي ګوره. تر څو چې دا خلک بې حسه وي جلاله یاره مونږ به هم داسې د غربت ژرنده کې دل پراته یو.